بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین حکیار، تاسو ګورئ ډاکټر ایچ جی حکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله باقی مانده د بایننس بعضی مینوګانې وایو چې هغه مهمه دي او کمپلیټ ایکسپلینیشن په ان شاء الله کوو. تیر ویډیوګانې چې نه کتلې بایننس باره کې د موبایل او کمپیوټر یوز په دې پلی لیست کې د سره ټول وګورئ. څه شو د بایننس پلی لیست کمپلیټ لیست د سره پوره وګورئ تر څو تاسو کوم مشکل سره مخ نه یئ. ښه راځئ چې خپله ویډیو سټارټ کړو. دلته راځو موږ دلته راځو هوم مینو چې دا همدغه مینو وه چې موږ په تیر لیکچر کې ټوله واخیسته. ټوله مو ویله چې چا نه کتلې سره وګورئ. څه شو د مکمل ایکسپلینیشن موږ وکړو. اوس راځو مارکیټ ته راځو. مارکیټ مینو ته راځو. مارکیټ مینو کې څه دي؟ مارکیټ مینو کې موږ سره دا د مارکیټ باره کې ټول کوینز ټول هر څه همدلته دي موږ سره. چا چې کم کوینز په کار وي، کوم کرپټو کرنسي په کار وي، هغه ټول دلته بس راځي، دلته سرچ کوی شي، دیز کې ډایرکټ کتی شي، هغه تاسو دیز نه اډ کولی شئ، راکولاولی شئ او ډایرکټ ټریډ به یې کولی شئ. صحیح شو. نو دلته موږ سره مثال ډوجي کوین دی. ډوجي کوین باندې ما کلیک کړی، ډایرکټ زه غواړم ټریډ پکې وکړم. په دې کې مثال مارکیټ یې ګورم، بای سیل دی، کوم خوا دی، دلته راځم ګورم دیز ګورم مارکیټ دا دی، بای دی، خلک څه وایي دیز کې ګورم دلته اډرز ګورم دا ګوره ډېر کم خلک پکې بای کوي، ډېر خلک سیل کوي. اوس مهال دی کې دا دیز نه دا موږ ته یو مارکیټ انالایز راکوي. دا بایننس د خوا نه یو انالایز موږ سره کومک دپاره راکوي. نو دیز کې موږ بای سیل والی شو، دیز کې سیل وهي څوک بای کوي، نو دیز نه موږ ټریډ کولی شو. صحیح شو. او که غواړئ کوینز بدل کړئ، دیز نه ډایرکټ تاسو کوینز بدلوی شئ. دیز نه تاسو کوینز مکمل دیز نه بدلوی شئ. دیز کې څوک چا نوم په کار وي، څوک کوین راړي دیز نه، نو دیز کې تاسو کوین بدلوی شئ. مثال زه وایم بیټ کوین ته ځم، نو بیټ کوین مې چې کلیک کړی اوس به ټول چارټ خپله بیټ کوین ته وړي. صحیح شو. دا دی چینج شو دیز ته. نو دلته اوس موږ سره انالایز شو، دیز کې د بایننس انالایز څه وایي چې دلته ډېر خلک دا سیکنډو په حساب دلته موږ ته انالایز راکوي چې موږ سره دلته څومره وخت کې څومره انالایز خلک دلته کوي. صحیح ده. دلته وګوره مکمل د دې مکمل دا د پاور ښیي چې د بای پاور ډېر دی که د سیل پاور ډېر دی. نو دلته اوس وګوره موږ سره اوس د بای پاور په بیټ کوین کې څه شو؟ زیات شو. خیر دا د چارټ په مطابق هم دلته انالایز کوي چې خاص کر دا داسې اکوریټ نه دی. ګوره تاسو په دې باندې ځان ډاډه ډېر مه کوئ. تاسو خپل انالایز باندې باور وساتئ چې خپل انالایز تاسو دلته کوي نو صحیح ده. که نه داسې مارکیټ باندې باور مه کوئ چې تاسو وایئ چې والا مارکیټ بایننس موږ دلته وایي چې بای ډېر دی نو بای موږ وکړو، سیل ډېر دی سیل وکړو. دا صحیح نه دی. دا چې دا سره د عموما سره دوی چې کوم ټریډران دلته څوک ټریډینګ کوي د هغوی مې وړوکي انالایز لري، او بل د چارټ سره یو ځای دوی دا موو ورکوي، چارټ سره یو ځای دوی ته انالایز درکوي. نو دا دومره فایدهمند نه دی. تاسو که فایدهمند ویم صرف هغه د یو نظر اخیستو دپاره صحیح ده، خو د دغې د صحیح نه دی چې تاسو بیخي ځان پې ډاډه کوئ او ټریډونه پې ولګوئ. تاسو باید خپل انالایز صحیح وکړئ. صحیح شو. مارکیټ باید تاسو خپله وګورئ. نو دا چې شو دا موږ سره دلته یو مکمل دیز کې موږ ټریډ کولی شو. دیز کې موږ کوین راغستی شو. بیا دیز کې دوی یو څو مینوګانې شته دی. یو چې دی پرایس دی، بل انفو ده. انفو کې پرایس کې چې دی موږ ته دې ریټ ښیي، ریټ یې ښیي چې دا په کم ریټ کې اوس روان دی، مخکینی ریټ یې څه و که مخکې موږ وکتو. او انفو کې معلومات راکوي چې دا څومره مارکیټ کیپ یې څومره دی، څومره چلیږي، څومره مکمل د ویلیوم څومره دی. دلته څو ګوره مارکیټ کیپ مطلب دا چې مارکیټ کې د څومره ارزښت دی، یعنی مطلب څومره خلک څومره د ریټ دی اصل کې 1.8 ټریلیونه ټي مطلب ټریلیونه ډالر د دې ریټ دی. د هغه مارکیټ د ټول بیټ کوین چې راټول کړي د دې ټول ریټ څو دی؟ 1.8 ټریلیونه د ریټ دی. صحیح شو. او فلی ډیلوټیډ مارکیټ کیپ چې دی 1.99 ټریلیون مطلب څه کم یا څه 2 ټریلیون ته د خبره نور رسي. نو دا د ټول مکمل ډیټیل انفو کې درکوي. ټریډینګ ډیټا چې دا مطلب د ټریډینګ ډیټا د ښیي چې دا اوس په حال ډېر وخت کېږي، یعنې مطلب 40 ساعتو کې دلته د 40 ساعتونو معلومات درکړی. 40 ساعتو کې د څومره اپ موو کړی که ډاون موو کړی. 40 ساعتو کې د ډاون موو کړی دی. او د یو ورځې په حساب سره که وګورو، یو ورځ په حساب سره 50-50 دی. مطلب یو ورځ دی یو نیم ورځ کې نیم خلکو سیل کړی، نیم خلکو بای ډېر زور والی دی. بیا که د 4 ساعتو په حساب وګورو، دا ګوره هلته 4 ساعته راځي. 4 ساعته چې څنګه کلیک کړو نو دلته به لږ موومنټ پکې راځي. 4 ساعتو کې لږ موومنټ راتلی شي، که ډېر موومنټ شوي خو ډېر راځي، که لږ موومنټ شوي لږ راځي. ګوره نو هغه د یو ورځې بیا دلته غټ انالایز لږ ښه راځي. غټ انالایز څه وایي؟ 50-50 حساب دی.
دلته وګوره دلته پرسنټیج کې لیکلي دي سیټو ته پرسنټیج کې ورته لیکلي دي نو تاسو دې کې به کته شي ګوره ټریډینګ ډیټا مطلب څوک ټریډینګ کوي د هغې په حساب سره ښه منی فلو په حساب سره دا ټول موږ څه شو وکتلی شو دلته راځو دلته راځو بل موږ سره چې دی بل موږ سره دی او بل اپشن دی موږ سره کمیونټي ده کمیونټي مطلب دا چې خلک د مارکیټ باره کې خلک څه وي یا مارکیټ کې چې د کمیونټي خلک څه وي د خاص کر همدا کم کرنسي چې موږ راوړی بیټکوین باره کې خلک څه وي what will bitcoin's price be by the December 31 and 2024 خلک وایي چې پرایس به کم خو دلته ور اپشن ورکړي که څوک نظر لري وایي دلته کلیک کوي مثال ابو ځي لاندې ځي مثال څوک وایي مثال زه وایم چې د 9 نه بره امکان لري لاړ شي ګوره ما 9 نه بره کلیک کړې $9,000 نه بره تللی شي ګوره 3% خلکو هم دا ویلو چې $9 نه بره تللی شي دا به دا خوبي کوي موږ سره کومک کوي چې خلک څه وایي د دې کوینز باره کې خلک مثال موږ وایو چې بای کېږي نو خلک څه وایي که ډېر خلکو د بای دی نو یو رقم یو آیډیا ته اخیستی شي دا د هر کوینز ته چې راځي هر کوینز کمیونټي کلیک کا یو نظر یو تجربه یو تا ته آیډیا درکوي شي تاسو سره کومک غوندې کوي شي صحیح ده نو دا رقم چې کوي شو دا رقم موږ د په دغه حساب سره موږ د نه استفاده کولای شو او د خپل کوینز کې یعنی مطلب پروفیټیبل ټریډونه موږ د کې شو جوړولای شو صحیح ده ښه اوس راځو دلته یو بل اپشن ته راځو دلته موږ سره راځو دا خو ډېر ښه اپشن دی ګوره دا د کمیونټي اپشن چې دی دا ډېر زبردست دی کمیونټي اپشن کې موږ چې دی یو ښه خسته د دې په ترو موږ کولی شو چې یو ښه پروفیټ هم حاصل کړو صحیح ده دلته ګوره سیکنډ په سیکنډ ګوره خلک دلته اپډیټ ورکوي دا ګوره پروجیکټ اپډیټ شو ټول بس دې کې تاسو کولی شئ چې خپل د دې کوینز باره کې مکمل ډیټیل والی دې کوین شو بل کوین تا دلته یې راړولی د هر کوین چې تا هلته سلیکټ کړی وي هماغې کوینز باره کې دا ډیټیل به تا هلته نو ډېر زبردست اپشن دی دا تاسو سره ښه کومک کوي صحیح شو دا مارکیټ کې دا اپشن مارکیټ کې دا کوینز موږ راواړوم بل چې دی ګوره دا آل کوینز کم کوینز چې دی کرپټو کرنسي چې ټول مارکیټو کار کوي فیوچر اپشن او سپاټ کې ټول آل سلیکټ شو آل راځي که سپاټ کې څومره کوینز کار کوي هغه هلته سپاټ سره راځي که فیوچر کې کم کوینز کار کوي یا فیوچر راځي ما فیوچر کار نه دی کړی نه کوم دلته چې ایډ کلیک کې ایډ فیوریټس نو ایډ فیوریټ به راځي ته آپشن کې ما کوم ایډ فیوریټ ایخي هلته بلته راځي خو موږ سپاټ کې کار کوو سپاټ کې ما دا کوینز ما دلته فیوریټ لیست کې هلته اچولیو نو دلته ځکه راځي فیوریټ کې مارکیټ دلته چې کلیک کوو نو مارکیټ کې څومره کوینز چې ټول دلته راځي سپاټ والا راځي آپشن والا دلته دی دا د آپشن په ترش موږ ټریډ کوو آپشن والا دلته راځي دا آپشن والا دلته چې ټریډ کوو دا آپشن کې راځي دا کوین مارکیټ دی دا یو اس ټي ټي مارکیټ لاندې راځي سپاټ لاندې چې کوم دی کې موږ ټریډ کوو نو سپاټ لاندې به راځي صحیح شو هولډینګ والا چې کوم موږ سره هولډ کې کوي دي ځان ټینګ کړی دی ښه ډسکاور چې کوم نوي ډسکاور کېږي یا مطلب ډیټیل کېږي هغه دلته موږ کوی شو دلته نه موږ کاپي ټریډینګ مطلب چې د کاپي ټریډینګ موږ د کاپي وهو نو د ټریډینګ موږ دلته چې شو کاپي کولی شو صحیح شو فیوچر کې به دا کاپي کېږي دلته څوک دی دا فیوچر کې دا د کاپي ټریډینګ کوي صحیح شو سپاټ کې که څوک غواړي سپاټ کې دا سپاټ اوس نوی ایډ شوی دی نو سپاټ کې موږ دلته کاپي ټریډینګ کولی شو صحیح شو ښه لانچ پول چې د لانچ پول خو موږ په تیر ویډیو کې د کمپیوټر په بایننس یوز کې موږ هم لانچ پول باندې غږېدلی چې لانچ پول چې دی دا د بایننس د خوا نه یو رقم سیرمني یا مطلب یو انټرنیشنل یو دغه اعلانوي یو تحفې په یو حساب اعلانوي او هغې کې به خلک پارټیسپیټ کوي څوک چې هغه ټریډونه کوي ټریډونو په حساب سره هغه ته نمرې ورکوي بیا هغه نمرو په حساب سره بیا هغه ته قرعه‌کشي غوندې کوي قرعه‌کشي کې بیا څومره ووتې هغه بیا یو ته د هغه د ټریډینګ په اساس باندې څومره بایننس کې ته کار کوې ښه کار کوې نو هغومره ستا ویلیو هغه دغه امکانات زیاتېږي چې ته هغه انعام وګټې او تا ته هغه انعام ښه اکثریت غټي مطلب $1 لک $2 لک $15,000 $2,000 $10,000 $2 لک غټ غټ انعامونه په دغه کې لانچ پول کې صحیح شو ښه دا ګوره څومره روپۍ ورکړي $1 بلیون ورکړي دي 194 میلیونه فنډز دې کې رایې شوی دی اوسه پورې دومره میلیونه فنډز اوسه پورې خلکو ته ورکول شوی دی او $1 بلیون
دې کې بند دي، مطلب دا بند کرنټلی لاک، مطلب دا چې راتلونکي کې چې څومره لانچ پولې دغه کېږي هغه به د $1 بلیون ته دوی ته ایښودل شوي سیټ ته چې همدې نه به انعامونه ورکول کېږي. او اوسه پورې 9 نوي پروجیکټ چې شوي لانچ شوي دي، لانچ پوله شوي 9 نوي اوسه پورې دا ګیمونه شوي دي. سکوار کې چې د سکوار کې به موږ سره هم د کوینس او د شي مبارک ډیټیل دی معلومات دي. صحیح شو. نیوز دا خو ما خبره ده. او ډیټا چې دا ډیټا باره کې موږ سره ډیټا معلومات راکوي. دلته وګوره، دلته اوس کوم میپ شکل کې موږ ته ښیي چې کمې کرنسي کم کوین ښه کار کړی. ګوره کومه خانه چې دلته دا شنه خانه ګورو، شنه خانه چې کومه موږ ګورو دلته کومه چې غټه خانه ده دوی موږ سره ښه فعالیت کړی. ګوره د بیټ کوین ښه فعالیت کړی، ایتیریم ښه فعالیت کړی، بیا پسې ډوجي کوین ښه فعالیت کړی، بیا د ورو خانې وړکې کېږي او دوی مطلب کم فعالیت کړی. که غواړو مکمل میپ یې راکولاو کړو نو ګوره دلته لاندې موږ سره کوینس شته دی. کوینس دې کې راکولاویږي، دا کم کوین دی، دا کم کوین دی. ګوره دلته ځای نه و نو ځکه نوم نه ښکاري، چې کلیک یې کړې نومونه به یې ښکاري. صحیح شو. نو دا ټول هغه دلته منلایز کوي د BNB په حساب سره، ایتیریم په حساب سره، د BTC بیټ کوین په حساب سره. هر کوینس دلته سرچ کول غواړي هغه ټول تاسو دلته چک کوي، ټول دلته معلومات درکوي. صحیح ده. دیز کې موو ټاپر او ټاپ موورز هر څه دلته ډیټیل کوي. نو دا ډیټا دیزي شو. صحیح شو. نو دا مارکیټ کې مارکیټ آپشن کې موږ دلته دې شیونو نه استفاده کولی شو، دغه آپشن نه استفاده کولی شو. صحیح ده. نور خو دې کې څه نشته دی. راځو ټریډینګ ته. مارکیټ آپشن ان شاء الله دومره ویډیو به ان شاء الله نن بسي. بیا هم څه پوښتنه کمنټ باکس کې واتساپ نمبر باندې کمنټ باکس کې تاسو میسج کوئ شئ، کې واتساپ نمبر باندې رابطه هم کولی شئ. څه پوښتنه ان شاء الله هغه کې وکړئ. زه به کوشش کوم تاسو پوښتنو ته په اسانۍ زر تر زر جواب درکړم، تاسو مشکل او پوښتنې په اسانۍ زر تر زر حل شي. بیا هم تر بل ویډیو په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.